علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې په تیره برنامه کې د طبیعي عددونو یا اعدادو د جمع عملي سره اشنا شو. نننۍ چې د ریاضیاتو 5مه برنامه ده د تفریق عملي سره به اشنا شو. تریب ته دقت وکړئ. د همجنسو کمیتونو یعنی چې یو شان وحیدات ولري د توپیر پیدا کولو عملیې ته تفریق عملیه وایي. د همجنسو یعنی یو جنس څخه لکه دوه مرکرې له دې یو مرکر په اندازه څو زیات دی یا دغه مرکر یعنی یو مرکر له دوو مرکرو په اندازه څو مرکره کم دی. دغې توپیر ته د تفریق عملیه وایي. د کمیتونو ترمنځ چې یو شان واحدات ولري فرق پیدا کولو ته یا توپیر پیدا کولو عملیې ته تفریق وایي. یا په بل عبارت تفریق عملیه د جمع د عملیې محفوظه عملیه ده. تفریق عملیه د جمع عملی محفوظه عملیه ده. دا په دې معنا په جمع کې جنسونه یا واحدات یو ځای کېدل اما په دې کې تفریق کېږي یعنې له لوی څخه کوچنی کمیږي نو ځکه د جمع عملي محفوظه بلل کېږي. سمبول یا علامه یې په دې ډول ده. دا د تفریق سمبول ده. که چیرې A, B او C درې طبیعي اعداد وي نو موږ د تفریق عملیه په لاندې ډول لیکلی شو یعنې A, B طبیعي عدد او C یو حاصل طبیعي عدد وي نو موږ لیکلی شو A منفي B مساوي له C سره. دا د تفریق د عملي ستوني ډول شوه یعنې لیکنی ستوني او هم په دې ډول لیکلی شو A منفي B مساوي کېږي له C سره. دا یې سطري ډول لیکنه شوله د تفریق عملي. دقت وکړئ په دې کې A B او C ځانګړي نومان لري یعنې A ته موږ مفروق منه وایو مفروق منه. B مفروق بلل کېږي C حاصل ده. د طبیعي اعدادو د تفریق عملیې حاصل C بلل کېږي. دا سمبول د تفریق عملیې بلل کېږي. دا ته سمبول او موږ ته دغه خط مساوي راپېژندي یعنې A منفي B مساوي ده له C یعنې حاصل سره. په دې کې هم A مفروق منه B مفروق او دا علامه مساوي C حاصل د تفریق بلل کېږي. یعنې موږ په دې دوو طریقو
د تفریق عملیه اجرا کولی شو. یو څو مثالو ته دقت وکړئ. 8 منفي 2 مساوي کیږي. دقت وکړئ، موږ ته 8 منفي 2 د تفریق عملیه دا راښایي چې 2 د 8 څخه د څو په اندازه کم دي، یعنی حاصل او 8 د څو په اندازه له 2 څخه زیات دي. 8 منفي 2 حاصل څو کیږي؟ 6. دا په دې معنا چې 8 زیات دی له 2 څخه د 6 په اندازه، یا 2 کم دی له 8 څخه د 6 په اندازه. یا که چیرې په سطري ډول حل کو 8 منفي 2 بیا هم حاصل 6 کیږي. که چیرې په ستوني یا سطري ډول حل کو په جواب کې یا حاصل کې هیڅ فرق نه راځي. دویم مثال ته دقت وکړئ. 9 منفي 4 مساوي کیږي له 3 سره. دا په دې معنا چې 9 له 4 څخه د 3 په اندازه زیات دی، یا 4 د 3 په اندازه کم دی له 9 څخه. یا که چیرې موږ په دې ډول یعنی سطري ډول حل کو 9 منفي 4 بیا هم له 3 سره مساوي کیږي، یعنی په حاصل کې هیڅ توپیر نه راځي. د تفریق د عملیې خواص په لاندې ډول دي. د تفریق د عملیې خواص دقت وکړئ. لومړی تبدیلي خاصیت. تبدیلی خاصیت په تفریق کې تبدیلی خاصیت صدق نه کوي، یا په تفریق کې تبدیلی خاصیت شتون نه لري. یعنی موږ نشو کولی د A ځای B او د B ځای A ته پرېږدو. دقت وکړئ په دې ډول که چیرې A او B دوه طبیعي اعداد وي، یعنی A منفي B مساوي کیدلی نشي B منفي A سره. ځکه دقت وکړئ 5 منفي 3 مساوي کیدلی نشي 3 منفي 5 سره. ولې؟ ځکه دلته یعنی 5 منفي 3 حاصل 2 کیږي او 3 منفي 15 حاصل منفي 2 کیږي. هیڅ وخت 2 له منفي مثبت 2 مساوي کیدلی نشي له منفي 2 سره. بل مثال ته دقت وکړئ. 9 منفي 15 مساوي کیدای نشي 15 منفي 9 سره. ځکه حاصل د 9 منفي 15 له 4 سره مساوي ده او د 5 منفي 9 حاصل منفي 4 کیږي. مثبت 4 او منفي 4 هیڅ وخت او په هیڅ صورت مساوي کیدای نشي. دقت وکړئ. دا خواص یا خاصیت صدق کوي په یوه شرط که چیرې د A او B طبیعي اعدادو سره علامې هم تغییر وکړي، یعنی A منفي B مساوي کیدای شي منفي B مثبت A. دلته هم د B علامه منفي او دلته هم منفي شي، بیا صدق کوي په دې ډول 3 منفي 2
مساوي کیدای شي بی منفي ده یعنی منفي 2 مثبت 3 د دې جواب یا حاصل مثبت 1 کیږي او د دې جواب هم مثبت 1 کیږي نو مثبت 1 لی مثبت 1 سره مساوي بلل کیږي که چیرې له اعدادو سره علامې هم ته ځایونه تبدیل کو نو بیا تغییر کوي سیده کوي دویم دا غیر تړلی حیثیت غیر تړلی حیثیت په دې ډول ده وای که چیرې A په B کې A په طبیعي اعدادو کې شامل وي او B هم په طبیعي اعدادو کې شامل وي نو د دوی تفاضل په طبیعي اعدادو کې شاملېدای نشي یعنی په دې ډول A شامل وي په طبیعي یعنی A نیچرل اعدادو کې B هم شامل وي په نیچرل یا طبیعي اعدادو کې نو A منفي B شاملېدای نشي په طبیعي اعدادو کې شاملېدای نشي په طبیعي اعدادو کې مثال ته دقت وکړئ که چیرې A فرض کا مساوي وي له 3 سره 3 خو شامل دي په طبیعي اعدادو کې او B مساوي وي له 5 سره یعنی B مساوي وي له 5 سره 15 هم شامل دي په طبیعي اعدادو کې اما د دوی تفاضل منفي 2 کې یعنی 3 منفي 15 منفي 2 سره مساوي کېږي خو منفي 2 شامل نه دي طبیعي اعدادو کې ځکه موږ ویلو چې طبیعي اعداد یا نیچرل د مثبت 1 څخه تر مثبت لایتنهي اعداد بلل کېږي اما دلته منفي 2 راغلل نو دا په طبیعي اعدادو کې شامل نه دي دې ته وایو غیر تړلی حیثیت دریم اتحادي حیثیت اتحادي حیثیت اتحادي حیثیت په دې ډول ده د تفریق په عملیه کې اتحادي حیثیت شتون نه لري یعنی صدق نه کوي دقت وکړئ A منفي B منفي C دا مساوي کېدای نشي A منفي C منفي B سره او دا مساوي کېدای نشي B منفي C منفي A یعنی اتحادي حیثیت په جمع کې صدق کوي اما د تفریق په عملیه کې صدق نه کوي یعنی که چیرې موږ ګروپونه جوړ کړو هغه یو له بل سره مساوي کېدلی نشي دا و دریم حیثیت ځینې خاص حالتونه دي دا هم په یاد در سره ولرئ د تفریق عملی سره تاسو باید چې دا حواس یا حیثیتونه یاد وي دقت وکړئ که چیرې موږ د مفروق منه سره یو عدد جمع کو هم د مفروق سره په حاصل کې فرق نه راځي یا عین عدد له مفروق من خو مفروق څخه تفریق کو په حاصل کې فرق نه راځي دقت وکړئ نوٹ یا یادداشت یا یادونه
کچیری یعنی په دې ډول وي A منفي B مساوي یعنی حاصل سی شي موږ له دوی سره عین عدد جمع کو د D په نام یعنی د D په اندازه A مثبت D منفي B مثبت D حاصل بیا هم سی کېږي دقت وکړئ اته منفي درې حاصل کېږي پنځه عین عدد له دوی سره جمع کوو لکه دوه اته مثبت دوه لس کېږي درې مثبت دوه شپږ منفي خپله درې مثبت دوه پنځه کېږي شپږ نه لس منفي پنځه پنځه کېږي آیا فرق راغلو په دې کې نه دویم په دې ډول ده که چیرې موږ عین عدد ته پرېږدو بیا هم فرق نه راځي پکې حاصل کې یعنی A منفي D منفي D B منفي D دقت وکړئ بیا هم سی جواب کېږي لکه پنځه منفي دوه حاصل درې کېږي که عین عدد یعنی یو موږ له دوی څخه تفریق کړو پنځه منفي یو څلور دوه منفي یو یو کېږي څلور منفي یو له درو سره مساوي کېږي بیا هم په حاصل کې فرق را نغلو یو له بل سره مساوي دي یو دوه حالت نور په دې ډول دي که چیرې موږ له A سره عین د D په اندازه عدد جمع کو نو حاصل هم د D په اندازه زیاتیږي یا که چیرې موږ له A څخه د D په اندازه عدد کم کو نو حاصل هم د D په اندازه کمیږي دقت وکړئ څلورم حالت A منفي B که حاصل مساوي شي له C سره موږ له A سره یوازې د A سره د D په اندازه عدد جمع کو نو حاصل هم د D په اندازه زیاتیږي لکه اوه منفي دوه حاصل کېږي پنځه که چیرې موږ له اوو سره څلور یو ځای کو یعنی اوه مثبت څلور اوه مثبت څلور یولس کېږي یولس منفي دوه نهه کېږي یعنی د D په اندازه دلته حاصل پنځه اما دلته نشو څو ورسره یو ځای شول څلور حاصل په دې ډول ده څلورم حالت که چیرې د D په اندازه عدد موږ له A څخه کم کو د D په اندازه نو حاصل هم د D په اندازه کمیږي یعنی A منفي D منفي B C منفي D یعنی حاصل د D په اندازه کمیږي دقت وکړئ اته یا شپږ منفي څلور یا منفي دوه حاصل کېږي دوه که چیرې موږ له A څخه یو عدد تفریق کړو حاصل باید یو کم شي یعنی شپږ منفي یو پنځه کېږي څلور خپل لیکو منفي پنځه منفي څلور
یو کیږي. آیا حاصل د تفریق شوي عدد په اندازه کم نشو؟ ولې نه؟ دا خاص حالت هم په یاد در سره ولرئ. بعد پنځم حالت په دې ډول ده، وای که چیرې له بي سره د ډي په اندازه عدد جمع کو نو سی هم د ډي په اندازه کمیږي. یعنې په دې ډول که چیرې موږ له A سره نه له B سره حاصل سی شي د ډي په اندازه عدد جمع کو، یعنی A منفي B مثبت D منفي B مثبت D سی یعنی حاصل هم د ډي په اندازه کمیږي. دقت وکړئ لکه 9 منفي 3 حاصل کېږي 6 له ډي سره موږ 3 زیات کړل 9 منفي 6 حاصل کېږي 3. د ډي په اندازه حاصل کم شو، دلته 6 او دلته 3 شول، یعنی 3 کم شول. موږ څو زیات کړي 3 نو د 3 په اندازه هم کم شول. که چیرې د ډي په اندازه عدد تفریقو نو سی حاصل د ډي په اندازه زیاتیږي. دلته د دې حالاتو برعکس حالت موږ ته راغی، یعنی A کې زیاتېدلو اما دلته کمیږي، دلته کمیږي خو دلته بیرته بیا زیاتیږي. په دې ډول A منفي B حاصل سی کی. که چیرې موږ د ډي په اندازه عدد زیات کو نو حاصل د ډي په اندازه زیاتیږي. په دې ډول سره سی مثبت D اما دلته کمیدل ځکه دلته له مفروق منه څخه تفریق کېدل خو دلته له مفروق څخه تفریق کېږي. لکه 4 منفي 2 حاصل کېږي 2. که چیرې موږ له دې سره یو عدد زیات کو 4 په خپله ولیکو، یعنی مفروق منه له مفروق سره 3 زیات کو تفریق یو راځي، یعنی د ډي په اندازه چې شول یو عدد. کله چې دقت وکړئ موږ له بي سره ډي په اندازه عدد زیات کو کم کو حاصل باید چې شي زیات شي، خو دلته موږ چې کو زیات نه که چیرې کم کو. دقت وکړئ که چیرې د ډي په اندازه یعنی فرض که یو عدد موږ کم کو نو 4 2 څخه چې یو کم کو یو کیږي 4 منفي 1 3. دلته حاصل 2 کله مو چې یو عدد کم کو 3 شو، یعنی د کم شوي عدد په اندازه زیات شولو. دا 6 خاص حالتونه دي، په یاد در سره ولرئ انشاءالله چې په درد به مو وخوري. مسایلو ته راځو. مسایل په دې ډول دي. لومړی ستونې کې سوالونه حل او بیا وروسته په سطري ډول کې 849 منفي 22. لومړی له لومړی څخه دویم له دویم څخه په ترتیب سره همداسې مخکې ځو او تفریق کوو، یعنی
انا منفي دوه اوه کیږي. څلور منفي دوه دوه کیږي. دلته هیڅ کوم عدد شتون نه لري چې اتو څخه یې تفریق کړو نو اته په خپل حال لیکو. بل مثال ته دقت وکړئ. 433 122 بیا هم په هماغه ترتیب مخکې ځو. 3 منفي 2 یو باقي پاتې کېږي. 3 منفي 2 دا په دې معنا چې درو څخه موږ 2 ختموو یعنې کموي. باقي څو پاتې کېږي؟ 1 4 منفي 1 3 پاتې کېږي. دوه سوه اته نوي منفي 129. اتونه آیا انا تفریح کېدلی شي؟ نه. نو موږ یو له انو څخه همکاري ورته غواړو 18 به شي. یا 18 څخه چې انا تفریح شي انا باقي پاتې کېږي. 18 منفي انا باقي پاتې کېږي. دلته اته و اتو څخه چې 2 کم شي 6. دوو څخه چې یو کم شي یو باقي پاتې کېږي. د تفریق جمع ضرب او تقسیم عملي ډېرې ساده او ډېرې اسانه دي. انشاءالله تاسو به د لومړی ځل یعنې په لومړی ځل لیدل د برنامې یعنې چې یو دفعه یې وګورئ مشکل به مو حل شي. منفي 90 صفر څخه چې صفر تفریق شي صفر پاتې کېږي. دقت وکړئ. که چیرې موږ له صفر سره صفر جمع کړو بیا هم صفر کېږي. که له صفر څخه صفر تفریق کړو بیا هم صفر کېږي. که چیرې صفر ضرب صفر کړو بیا هم صفر کېږي. صفر تقسیم صفر دا مبهم بلل کېږي چې انشاءالله په راتلونکي درسونو په عالي ریاضیاتو کې د لیمیټ په برخه کې به په بشپړ ډول بیا پیژنو. دا هم در سره یادداشت کړئ. اتو څخه نه تفریق کېدای نه شي. یو له اتو څخه انو څخه اهلو اتو سره یو ځای کوو 18 وشي. 18 منفي 9 انا. دلته اته پاتې وو اته په خپل حال لیکو ځکه کوم عدد شتون نه لري چې ورڅخه یې تفریق کړو. پنځم مثال ته دقت وکړئ. منفي 200 منفي 209 له اوو څخه اته تفریق کېدای نه شي. یو له اتو څخه د اوو سره یو ځای کوو چې 19 شي. 19 منفي 9 اته باقي پاتې کېږي. دلته هم اوه پاتې وو. اوو څخه بیا هم اته تفریق کېدلی نه شي. یو له اتو څخه اوو سره یو ځای کوو چې 19 شي. 19 منفي اته 9 اته دلته د اتو یو موږ دې څخه هم دې ته اخیستی وو. دلته اوه باقي پاتې وو. اوه منفي 2 5 پاتې کېږي یعنې 598. کله چې موږ له 880 څخه 209 تفریق کړو حاصل یې 598 لاسته راځي. شپږم سوال ته دقت وکړئ. 24 منفي 2 له لومړی څخه لومړی که چیرې دلته دویم عدد وه له دویم عدد څخه مو دویم تفریق کولو. 4 منفي 2 2 کېږي. 2 خپل لیکو. کله چې 24 څخه 2 تفریق کړو نو حاصل یې 22 کېږي. اووم سوال
څلور دېرش منفي 12 څلور منفي 2 2 کېږي 3 منفي 1 2 کېږي چې څلور دېرشو څخه 12 ته پرېږدو حاصل یې بیا هم 22 کېږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. درې زره شل دېرش زره شل منفي 1080 دې سوال ته دقت وکړئ. صفر منفي صفر صفر کېږي 2 منفي 8 نشي تفریح کېده. دلته لیدو سره هم صفر ده یعنې صفر په خپله څه نه لري نو له بل سره به څه همکاري وکړي. درې مثبت درو څخه یو اخلو یو چې صفر سره یو ځای کو 10 کېږي لسو څخه 2 ته یو ورکو 12 منفي په دې ډول درو څخه صفر ته موږ داسې نشو کولی چې درو څخه راسن 2 ته یو ورکو ځکه ترمنځ صفر شتون لري. لومړی له صفر سره همکاري او صفر بیا له 2 سره همکاري کوي. کله چې موږ له درو څخه صفر ته ورکو 10 څخه چې 2 ته یو ورکو 12 منفي 8 څلور کېږي. دلته انا پاتیو انا منفي صفر خپله انا کېږي. 2 دلته 2 پاتیو 2 منفي 1 کېږي. کله چې د 3000 څخه 1080 ته پرېږدو 1940 باقي پاتې کېږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. اناتیا 24 منفي 3294 څلورو څخه چې څلور تفریق شي صفر له 2 څخه نه تفریق کېدای نه شي یو له 9 څخه ورکو تر څو 12 شي 12 منفي 9 3 باقي پاتې کېږي. دلته 8 پاتیو 8 څخه چې 2 تفریق شي 6 8 څخه چې 3 تفریق شي 5 یعنې 8940 څخه چې موږ 3294 ته پرېږدو 5610 باقي پاتې کېږي. انشاءالله تاسو به پوه شوي وئ ساده او اسانه سوالونه دي. یو تشریحي سوال دی دې ته دقت وکړئ. علي د شنبې په ورځ ښار ته لاړو 850 افغانۍ له ده سره شتون درلودو یعنې د ده سرمایه 850 افغانۍ وه. 8000 افغانۍ له بانک څخه راواخیستلې په دې کې د 2500 افغانۍ د کور سودا او 150 افغانۍ په کرایه مصرف شي. تاسو پیدا کړئ له علي سره څو روپۍ باقي پاتې دي. 850 افغانۍ ده په جیب کې درلودلې 8000 افغانۍ له بانک څخه راواخیستلې 9500 افغانۍ د کور سودا واخیسته او 150 افغانۍ کرایه تر کوره مصرف شوه. دقت وکړئ. لومړی باید موږ د دې سوال مجموعه پیدا کړو. ټوله سرمایه څو وه او ټوله مصرف شوي روپۍ څو دي. د دې تفریق څخه موږ ته جواب لاسته راځي. 8000
جمع 850. 0 مثبت 0 0 0 مثبت 5 5 8 مثبت 0 8 8 خپل لیکو 8850 ټوټل سرمایه ده یا پیسې دي 9500 مثبت 150 0 مثبت 0 0 مثبت 5 5 5 مثبت 1 شپږ خپل لیکو مصرف شوي روپۍ 9650 دي. نو له دې تفریق څخه موږ ته حاصل په لاس راځي. دقت وکړئ 8850 منفي 9650 صفر نه چې صفر ته پرېښکو صفر 5 نه چې 5 ته پرېښکو صفر 8 نه چې شپږ ته پرېښکو 2 او 8 نه چې 7 ته پرېښکو 1 نو باقي روپۍ مساوي دي له 1200 افغانیو سره. ټوله سرمایه موږ لومړی پیدا کړو 8850 او مصرف شوي روپۍ مو پیدا کړئ 9650. د دې تفریق څخه موږ ته لاسته راغله چې باقي روپۍ 1200 افغانۍ دي. دقت وکړئ که چیرې موږ غواړو کوم سوال امتحان کو چې آیا صحیح مو حل کړی او که غلط کړی مو ده په دې ډول معلومولی شو چې ورته میزان هم ویل کېږي یا امتحان کول او یا میزان. 8 منفي 2 شپږ کېږي. کله چې موږ له 8 څخه 2 تفریقو حاصل شپږ کېږي. حاصل موږ له تفریق شوي عدد سره جمع کوو. د دې مجموعه باید موږ ته مفروق منه په لاس راکړي. یعنې 2 مثبت شپږ 2 مثبت شپږ حاصل کېږي 8. مفروق منه موږ ته په لاس راکړه. سوال مو صحیح حل کړی ده. یا په دې ډول 15 منفي 3 جواب یا حاصل 2 کېږي. موږ سره شک پیدا شو آیا دا سوال مو صحیح حل کړی او که غلط مو کړی مو ده. له تفریق شوي عدد سره حاصل جمع کوو او بیا وروسته له لومړی عدد یعنی مفروق منه سره مقایسه کوو. که چیرې دوی سره مساوي وو نو سوال صحیح ده او که صحیح نه و سوال مو غلط کړی ده. 2 مثبت 3 15 کېږي. بالکل هم سوال صحیح ده. دې ته امتحان کول یا میزان وایي. دا په یاد ولرئ. راځو یو فعالیت لیکو. مخکې مونږ هم یادونه کړې وه چې د هر درس په اخر کې یو فعالیت لیکو تر څو تاسو په هغې باندې کار وکئ او مشکلات مو یو څه راکم شي. په دې کې هم یو فعالیت لیکو او وروسته بیا موږ یو تمرین هم لرو. فعالیت یې په دې ډول ده. څلور څلوېښت منفي 22 صدا کړئ یا حاصلې پیدا کړئ. 8 منفي 29 حاصل پیدا کړئ. منفي 100 حاصل پیدا کړئ. په دې کې په یاد لرئ لومړی له لومړی څخه دویم له دویم او دریم له دریم څخه په ترتیب سره تفریق کیږي. څلورم مثال منفي 1200 دا سوال صدا کړئ. پنځم مثال
منفي 133 شپږم مثال 92 یواتیا منفي 8212 تفریح کړي 9281 څخه چې حاصل څو ده شپږ سواله فعالیت شو دا در سره او نوٹ کای او حل کای کچيري په کوم سوال کې مشکلو برنامه دوباره تکرار کای هر ځای کې مشکل وي هغه په دقت سره وګورئ کله چې تاسو برنامه په لومړی کې شروع کوئ هغه په دقیق سره لسره تر پایه ګورئ انشاءالله چې بیا مو موضوع په ښه ډول سره زده کیږي دا و د نننۍ ورځې درس تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ